السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله د دوستانو چې روغ جوړ او خوشاله به یې. دا د یو ځل بیا ځله یوې نوې ویډیو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به تاسو ته دا وښیو چې څه ډول کولی شو د کینماستر په ویډیو ایډیټر باندې خپلې ویډیوګانې ایډیټ کړو. نو د دې په خاطر باندې مو دا کورس په 3 برخو باندې ویشلی دی. د دې کورس لومړی ویډیو دا ویډیو ده او پاتې نورې 2 ویډیوګانې هم له موږ سره یو ځای وګورئ. نو ورځو یو ویډیو شروع کوو. نو په لومړي قدم کې د کینماستر اپلیکیشن پرانیزو او دلته په کریټ نیو پروجیکټ باندې چې دا کلیک کوو. کریټ نیو نوشته دی. نو له دې ځای څخه مختلف سایزونه دي. تاسو مختلف سایزونه لکه د ټیک ټاک، د یوټیوب، د انسټاګرام لپاره د بیلابیلو لپاره بیل بیل سایزونه انتخابولی شئ. له دې څخه زه یوټیوب لپاره انتخابوم او کله چې داخل شئ نو داسې صفحې سره مخامخ کیږئ او مختلف عکسونه تاسو انتخابولی شئ. زه یو څو عکس انتخابوم. راځو په لومړي قدم کې د میډیا نه خو تاسې پوهیږئ چې عکسونه او ویډیو ترې انتخابیږي. په لیر چې کله کلیک وکړئ نو په فوټو ویډیو باندې چې کلیک وکړئ له دې ځای څخه ویډیو او عکسونه د خپل د ویډیو ته انتخابولی شئ. مثلا د خپل یوټیوب چینل لوګو مو دلته کلکوئ. په دې بخش کې بیا زیات اپشنونه دلته لري. مثلا په قیچي که تاسو کلیک وکړئ نو دا لوګو مو په منځ کې پرې کولی شئ، یا یې وروسته برخه لرې کولی شئ، یا یې منځ لرې کولی شئ. ترې له دې لارې څخه ورته استفاده کوو. بیا دا له دې څخه یوه برخه د ویډیو مثلا پینیسو، نیمه برخه پینیسو. په دې شکل دا آف پرېږدئ. بیا دا دی چې د ویډیو ښي طرف ته، چپ طرف ته، یا ښي اړخ چپ طرف اړخ ته یې کولی شئ، یا یې سرچپه کولی شئ. بیا چې دی ان انیمیشن د چې څه ډول دا ویډیو مو راشي یا دا لوګو مو راشي. نو د دې لپاره ان انیمیشن کې مختلف اکشنونه دي، دا ورته کلیک کوئ. اوورال چې د ویډیو جریان څه ډول وي یا د دې لوګو جریان څه رقم وي، او آوټ انیمیشن څخه چې څه ډول دا ویډیو ختمیږي یا دا لوګو ختمیږي څه ډول بیرته لاړه شي له صفحې څخه. او بل د کروماکی آپشن دی. کله چې د تاسو د بیکګراوند پرده مشخصه وي له دې ځای څخه رنګ ورته انتخابولی شئ او بیکګراوند مو لرې کولی شئ. کراپینګ په دې کې شکل ورکولی شئ، په ګرد شکل کې راشي، په چارکونجه شکل کې. بل چې دی الپا یعنی د دې لوګو رنګ یا د دې ویډیو رنګ مو تیز او فیکه کولی شئ. د مشخصې ویډیو یعنی د هغې لوګو دایره چې ترې تاوده د دې رنګ تیزولی او کمولی شئ. بل آپشن دی د کالر اډجسټ. په دې کې هم چې د رنګونه ورته تنظیمولی شئ تاسې. بلډینګ هم په د مختلف شکلونه لري، په دې شکل باندې استفاده ترې کولی شئ. انفارمیشن د دې لیر معلومات دلته ورکول کېږي. مثلا نوم یې څه شی دی، دا د څه خاص مهمه نه دی. بل آپشن په لیر کې دا آپشن دی چې په لیر کې بل آپشن عبارت دی له افیکټ څخه. کله چې په افیکټس باندې کلیک وکړئ، مثلا تاسو د یوه چینل ویډیو راخیستې ده او نه غواړئ چې د هغه لوګو ښکاره شي، نو له دې برخې څخه په دې باندې مختلف شکلونه راوړی شئ. نور هماغه وخت ته مو تشریح کړه، نور وختینی معلومات دي. بله برخه د سټیکر برخه ده چې سټیکرونه ورته انتخابولی شئ. مختلف سټیکرونه لري، کولی شئ تاسو یې خپلې ویډیو ته ډاونلوډ کړئ. مختلف شکل سټیکرونه شته دي. بل ټیکسټ برخه ده، متن ورته ولیکئ خپلې ویډیو ته مو د ویډیو په تشریح کې. مختلف سټایلونه ورته انتخابولی شئ. له ای برخې څخه مختلف سټایل تاسو ورته کولی شئ انتخاب کړئ. دا د ای آپشن چې لږ مخکې مو ولیده، له دې څخه مختلف فونټونه ورته انتخابولی شئ. که نه و بیا کولی شئ د کینماستر له فروشګاه څخه یې ورته را ډاونلوډ کړئ. له دې
دې ځای څخه مختلف شکلونه ورته انتخابولی شئ په دې شکل. نور اما پخواني ډیټا او معلومات دي ان انیمیشن مثلا په دې شکل باندې راشي او بیرته په بل شکل باندې وګرځي. له هغه څخه یې تېرېږو بل په خپله چې خط پرې وکړې په صفحه باندې له دې اپشن څخه کار ورته اخلو. د ویډیو په یو برخه باندې خپله کار وکړو. بل د وایس برخه ده. له دې ځای څخه وایس انتخابولی شئ. کله چې په سټارټ باندې کلیک وکئ ستاسو ویډیو ته ستاسو وایس انتخابیږي. فلحال زه هم همدا کار کوم او له دې ځای څخه مې وایس انتخاب کړی او ویډیو ته وایس ریکارډ کوم. ویډیو مې مخکې ریکارډ کړی، اوس کولی شم دا انتخاب کړم. بل د موسیقي برخه ده چې څه ډول موسیقي ورته انتخابوو. له دې ځای څخه مختلفې موسیقیانې دي. له هغه د کارتن شکل چې دی له دغه څخه کولی شئ مختلف ساوندونه ورته انتخاب کړئ. کله مو چې صوت انتخابوه په دې جمع علامه باندې کلیک وکړئ او دا انتخابیږي. وایس یې کمولی او زیاتولی شئ. نور زیات اما مختلف اپشنونه لري، لږ مخکې مو تشریح کړل. که چېرته وایس مو په نیمایي کې وي او غواړئ د ویډیو سر ته یې راوړئ نو کلیک پې وکئ، په چغې ونیسئ او یوه طرف ته یې ویسئ، اما کوم طرف ته مو چې زړه وي. بل اپشن کله چې په دې منځ کلیک وکئ نو دوه اپشنه تاسو ته پرانیزي چې له یوه ځای څخه کیمرې باندې عکس اخیستلی شئ او بل ځای کې ویډیو ریکارډ کولی شئ. بل ایکسپورټ برخه ده، په دې باندې ویډیو ایکسپورټ کیږي. په سیف باندې چې کله کلیک وکئ دا لږ وروسته بیا تشریح کوو. نورې برخې زیاتې نورې برخې لري. مثلا کله چې په دې اپشن باندې کلیک وکئ ویډیو شروع کیږي. زه کلیک پې کوم، ویډیو پې شروع کیږي. کله چې تاسو ویډیو شروع کړئ نو دلته په دې منځ کې د دې جمع علامه وینئ. کله چې دا انتخاب کړئ، کله چې یو عکس خلاصیږي نو بل عکس شروع کیږي. په دې شکل مختلف شکلونه تاسو ورته انتخابولی شئ. دا یو شکل ما ورته انتخاب کړ. دې شکل کله چې یو عکس خلاص شي بل عکس شروع کیږي. او دا د سطل علامه چې دا له دې ځای څخه کولی شئ د موبایل د کینماستر د فروشګاه څخه مختلف فونټونه، عکسونه، سټایلونه ورته انتخاب کړئ. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې ستاسو په درانه چوپړ کې مو وړاندې کړه. زموږ د دې کورس دوهمې ویډیو او درېیمې ویډیو په تمه باندې هم اوسیږئ. پاتې ورځ مو نیکمرغه د الله په امان.